إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مونږ بیانو او اخرنی خبره مونږ د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش په اړه کې کوله او دا غینه مخکې مونږ د اصحاب الفیل د تبعی واقعه بیان کړه چې الله سبحانه وتعالی څنګه هتیان ولا تبا کړیو. په دغه کال رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا ته راغی او د دې واقعینه 50 یا 55 ورځې بعد بیا اختلاف مونږ بیان کو چې د علماء او د سیرت ولو اختلاف ته چې رسول سم په کوم ورځ پیدا شوی، په کوم تاریخ پیدا شوی. نو په دې باندې خو اتفاق دی چې د پیر په ورځ پیدا شوی، عام الفیل کې پیدا شوی، په دې اتفاق دی. ربیع الاول په میاشت کې پیدا شوی دی، دغه مضبوط قول دی. بیا په تاریخ کې اختلاف دی او باقي کې هم ضرور خبره ده ښکاري والعلم عند الله چې رسول سم په نهم ربیع الاول باندې پیدا شوی او په دې باندې اتفاق دی چې په 12 ربیع الاول باندې وفات شوی. په 12 رسول سم وفات شوی، دا یقیني خبره ده، مضبوطه. او په 12 پیدا شوی دی، دا خبره کمزوري ده. نو پیدا شوی په نهم تاریخ دی، وفات شوی په 12 تاریخ دی د ربیع الاول په میاشت کې. او پیدا شوی د پیر په ورځ دی او وفات شوی د پیر په ورځ دی. بیا موږ خبرې ذکر کړې چې په هغه ټیم کې څه شي، کوم ټیم کې چې رسول سم پیدا کېدو. او آخري خبره موږ دغه کړې وه چې اولنۍ زنانه چې رسول سم له تی ورکړی هغه وه ثویبه، د ابولهب سره وینځه وه. بیا هغه زاده کړې مو او د هغه خبرې ضعف او کمزورتیا مونږ بیان کړی چې ابو لهب چې دی نو د دې د لاسه په هغه باندې عذاب کم شوی دی. هلته موږ د دې خبرې تفصیل کړی. نن به انشاءالله دا بیانو چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د حلیمې خواله لاړ نه هلته څه شي او څه نه وشوي. بیا د هغې نه بعد د خپل مور خواله راغی، بیا نیکه ته پاتې شو، بیا تره ته پاتې شو. د عربو د عادتو کم چې خاریانو چې هغوی به د خپل ماشومانان د پیو دپاره بهر ته لیږل، بانډو ته به یې لیږل. او د هغې وجه دا دی چې یو خو د بیماریانو نه به لرې شي. په ښار کې اکثر بیماریانې ډېرې، او دویمه دا چې بدنونه به مضبوط شي. کم سړی چې په بانډو کې ژوند تېروي د هغه بدن مضبوط وي په نسبت د هغه سړي چې هغه په ښار کې ژوند کوي. دلته نعمتونه ډېرې، سکون هلته نه وي. او دغه شان غټه خبره به دا ووي چې د عربي ژبه هغه فصیح پاتې شي، چې د عربي ژبه فصیح پاتې شي. ځکه چې په ښار کې قسمه قسم خلک نو د هغې سره لغت کې کمزورتیا راځي، په ژبه کې کمزورتیا راځي. بانډو والا خلک او بدوان هم هغه عربي وایي کومه چې راوایي خالص ژبه ده. او کله چې یو سړی د ناشنا خلکو سره ګډون وکړي نو د هغه په ژبه کې لازم اثر راځي. لکه منګه قسمه قسم خلکو سره سړی کښېني، پاسې اردو والا او عربي والا او انګلیش والا، بیا په دې ژبه کې سړی دغه ټکي وایي چې هغه په اصل کې د لغت نه وي، د پښتو ټکي نه وي، موږ پکې وایو. نو زموږ هغه پښتو چې د هغه ګډه وډه شوې ده، هغه ورانه شوې ده. دې د لاسه چې موږ د نورو خلکو سره یو ځای شو. دا شان د عرب دي، اوس وګورئ عربو ته د دې عجمو د لاسه دوی هغه عربي هم خرابه شوې. نو موږ سره هم هغه ګډه وډه عربي وایي کومه چې موږ وایو، زموږ د عوامي خصوصا وایي. نو هغو سره هم هغه عربي عادت شوي دي په هغې باندې.
ځکه ماته یو عربي قصه کوله وي زه تلم کلي ته نو هلته تره زامنو سره ناست وم خبرې مې کولې دا بل عربي هسې مې د خولې له راغله دا سوي والنی نو بیا هغو مانه خفګان وکړو په دې خبره چې را ته موږ پورې خاندي زموږ مذاق ته وړاو کوې ته موږ سره داسې خبرې کوې نو بیا وی ما راضي کړو ما ورته ویل چې ګوره داسې قصده مې دا کار نه کړی خو بس راغله وخوړه دا خو یو عیب وګڼو چې ته کومه ژبه عربي ژبه خو دا نه کومه چې ته وې نو زموږ د لاسه د دوی هغه لغت چې دغه ګډوډ شو بیا دې سره نور قومونه واله نو په هغه وخت کې به هر سړي خپل ماشوم بهر ته لیږو عبدالمطلب هم دغه وخت چې خپل نوسی چېرته ولیږي بهر ته و سبحان الله ګوره دوی ته دا پته نشي چې دا یو ناشنا انسان دی د مستقبل او د الله د کارونه او د الله سبحانه وتعالی په نظر کې د هغه حفاظت کېدو د هغه تربیت کېدو فإنک بأعیننا پیغمبر غم مکو ته زموږ په نظر کې دا ټول ترتیب ور الله سبحانه وتعالی جوړو یو یتیم ماشوم د کم ځای نه کم ځای ته ورسېد او غریب او الله سبحانه وتعالی له څنګه مقام ورکو ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اے پیغمبر وی یتیم وی موږ در زینو درکړي دا لار د تنو معلومه د شریعت ته قرآن او حدیث ته تنو معلوم موږ د توخو او غریب وی موږ مالدار کړ الله سبحانه وتعالی چې یو طریقه جوړي ناشنا طریقه جوړي بیا لکه یوسف علیه السلام چې جیل نه راویستو نو څنګه ناشنا طریقه الله سبحانه وتعالی جوړ کړ چې دوه کسان جیل ته لاړل هغوی خوب بیان کو بیا دا خوب هغوی بیا د یوسف علیه السلام تذکره بهر وکړه کوم چې پکې بچ شو باچا سی وی یوسف علیه السلام راولي وینه دا وخت پورې نو زم چې څو پورې زنانو دا ویل نه چې موږ دا کار کړی زنانو اقرار وکړ الله یې صفایي مو کړو جیل نه راویستو داسې یو طریقه الله سبحانه وتعالی جوړ کړه نو درشن د رسول صلی الله علیه وسلم اوس د مستقبل غټ انسان دی خو دوی ته هیڅ اندازه لا نشته بعض علامې به لیدي چې هغه تاسو به وور ان شاء الله بعض علامې به دي چې لیدي چې هغه نه به معلومول چې د هر کیسه کمال شته عبدالمطلب وخت چې دا خپل وسې زم بار ته ولېګم نو بنو سعد قبیله چې کومه وا دغه یو زنانه دغه نوم حلیمه بنت ابي ذؤيب د ابو ذؤيب لور حلیمه او بنو سعد خاندان سره دې ته حلیمه سعدیه وي او دغه خاون الحارث ابن عبد العزى او کنیته ابو کبشه هغه دغه قبیله او الته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم ماشومانانو ته یو ځای کړی د دې حلیمینه عبد الله بن الحارث دغه خپل زویره انیسه بنت الحارث انیسه د خورو حذافه جذاما بنت الحارث دم جنیوه او د مشهور د په شیما باندې د دې لقب چې دغه شیما دی او د لقب په دې نوم باندې زور ورشوی دی نو څوک په دې نوم نه پیژني او په لقب پیژني د مشهور د شیما نوم عوامو ته معلوم دی او په دغه وخت کې ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب چې د رسول الله تر زوی دی حارث د رسول الله تر دی ابو سفیان دغه زوی دی د بل ابو سفیان دغه نه دی په دغه ټیم کې ده هم دغه ځکه او دغه ځان سره پیس کړي نو دا رونم دي دی وبل د تر زوی او رورم دی او حمزه رضی الله عنه اغم بهر ته لګلې شی او دغه بنو سعد قبیله د اغم لګلې شی خداغه کوم زنانه چې هغه ته ورکو هغه بلوا رسول الله صلی الله حلیمه ته ورغله بل زنانه ورکو خو یو ورځ د زنانه یو زناستي او رسول سم پیس کړو دغه زنانه ول پي ورکړو کمی چې به حمزه رضی الله پي ورکول نو حمزه رضی الله د رسول سلام نسب کې خدای تر دی او رور دې رضای د دوه طرفونو نه یو ما ذکر کړو ثویبه
یو د ثویبې طرف نه هغه ثویبې رسول صلی الله علیه وسلم په ورکړي دلیم ورکړي او دویم په دې ځکه دا کومې زنانه چې حمزه رضی الله په ورکول هغه زنانه رسول صلی الله علیه وسلم په ورکړي دې حلیمه ناشنا برکتونه لیدلی وو د رسول صلی الله علیه وسلم په تک سره چې کله رسول صلی الله علیه وسلم تک وکړل او ویوړو ځان سره ناشنا برکتونه نیولیو ناشنا برکتونه لیدلی وو هغه برکتونه چې هغه ته حیران و چې دا څنګه ماشوم دی او ناشنا واقعات به کې راغلي نو باز دغه خبري برانقل کو چې هغه دی مبارک سوی او اول دا خبر ذکر کو چې حلیمه سعدیه د رسول صلی الله علیه وسلم مور د رضای دا خو اتفاقی مسله ده خو د علماو په دې کې اختلاف دی چې دی اسلام قبول کړي وو کنه ورسته چې کله رسول ته پیغمبري ملاو شو امام ابن القیم رحم الله کتاب د زاد المعاد او باغی کې هغه توقف کړی توقف دي چې هغه وی واختلف في اسلام ابويه من الرضاعه او په دې کې اختلاف دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم مور پر چې کوم د رضای مور پلارو چې دوی اسلام قبول کړي کنه فالله اعلم والله ته پته ناغه سن دی ویل خو نور علماء دا خبره کړي دي چې د اسلام قبول کړي لکه حافظ ابن حجر رحمه الله دا کتاب د اصابه او د امام ابن عبد البر په استيعاب کې دا کتاب دی هغه دا خبره ذکر کړي چې د مسلمان شي و او امام ابن الجوزي رحمه الله کتاب د صفه الصف پایګه غوي چې رسول صلی الله علیه وسلم نبوت ملو شنو دا راغلی او رسول صلی الله علیه وسلم فاسلمت وبايعت اسلام قبول کړو او بیعت د رسول صلی الله علیه وسلم کړو واسلم زوجها الحارث ابن عبد العزى او دې کوم خاوند چې حارث هغه اسلام قبول کړو دا حلیمه وی چې وی منګ یو پیر د خپل علاقې نه ووتو خاون را سره حارث او یو وړ کې زوی را سره چې هغه ما پي ورکول په دغه ورځو کې فی نسوه من بني سعد او د بنو سعد خاندان نور زنانه وسره وي د دې لپاره تریو چې څوک ماشومان وروړي د تی ورکول لپاره او دغه د دې کالو چې قحط زده کالو و چې وسوکړه اهله ټول ګډوډو نو زما سره یو خروه ز په غیبانه سوره شوم روانه شوم هغه به انتها کمزوري و او یو موږ سره اوخوا چې هغه یو قطره پېنه کول یو قطره دې څنګه و چې شی او موږ به د کېدم نشو لشپې ځکه چې موږ سره چې کوم ماشومان او غوي به جړل من الجوع د لوګي دلاس او زما په ټیکی پسینه کې دومره سنو چې ما دوله ور کړې او د خزان له دغه حل چې دغه پیرول له ورکو دا یو فائدې د ساتي چې دې لسم ماشومان دغه خلکو زوروري چې دا پي ولا ور کوي ودانه سم چې کم پي چلی دا سید چې ماشوم ته غذا به پوره کوي خدا ماشوم هغه شان طاقت نشي ور کول کوم چې دغه پي ور کوي ناوی به ماشومان له د پي ورکول تازه پي به غول ورکول ماشومان به ضرورت د باندول چې دغه پي ور ورکي ایدل سره دغه ماشومان ضروري اډو کی مضبوطي ناوی چې بس په دې انتظار چې کله به باران راوري او د کم تربنه به الله یو لار مونږ ته خیده دې لار چې مونږ ته دې خوراک ملو شي د ماشومانو ته سم ملو شي ویزه په دې خري باندې سورومه اتان برابر کې خري ته وي او حمار خر ته وي نو زما د لاسه د نور مرګریم ټول لکه پازاب شي ځکه چې د برور وتله هغه بدی ته ودرېدو تر دې چې بیا موږ مکې ته ورسېدو التم د ماشومانان کتو او وسومره زنانه چې موږ سره تللی وي خدای ماشومان به دوی دې لپاره راوستو چې دې کې به دوی فائدہ و دا ماشوم چې به راوستو دې لپاره دې کې به فائدہ و ځکه چې تر ماشوم مشرانو بوله سور کول بیا دغه عادت نو وسومره زنانه چې تللی وي هغه ټول ته ویل شي چې دا ماشوم وي سیدنا محمد دا یتیم دی
او پلار یې مړ نو هیچا ورله لاس نه وړلو. ولې چې پلار یې نشته نو دوی موږ سره څه ښه وکړي. داسې ماشوم وړه غواړي چې د هغه پلار یې نو دا یتیم دی، د دې یتیم نه به دا ټول تښتېدو. فکنا نقول یتیم. او د مور او نیکه به څه وکړي، اصل خو پلار یې نشته. نو څومره زنانه چې تللي وو هغه ټولو ته ماشومانان میلاو شو سوای زما نه. ما ته ماشوم میلاو نه شو. بس بیا هغو اواز وکړو ځئ چې ځو واپس. نو ما خپل خاوند ته ووایي چې بده خبره ده چې ټولې ښځې ځان سره ماشومان وړي او زه دغه شان روان یم. وایي زه ورغلم چې دغه راکړې مړی یتیم. نو لاړم هغه مې راواغېستو او خاوند راته وایي چې داسې وکړه کیدای شي الله به دغه کې برکت واچي. او ما راغستم دې دپاره چې بل ماشوم نه و، که بل وی ما نه راغستو، خو دې لپاره مې راوستو چې بل نه. نو واپس دغه خپل ځای ته رالو، په دغه ځای کې چې کوم د دوی ځای او کوم ځای کې چې پړاو اچولم، نو ځان سره مې په دې غېږې کې سملو او زما د سینې دا درې پیو نه راډکې شوې سمې په دغه لږ ساعت کې. نو دې ماشوم پی وسکو ته دی چې موړ شو. بیا هغه بل ماشوم خو یو د هغو خپل وکړ ماشوم، هغه هم پی وسکو. ثم نامه دواړه وده شو. او دغه وخته پورې موږ خوب نه دی کړی ځکه چې دوی به ژړل وږي به، خو په دغه ورځ دواړه ماشومانان وده شو. نو خاوند مې لاړ وایي چې زه ځم په دې اوښې پسې چې ویله شم. فاذا هي حافل، هغه ډکه غولانځې ډکې وې سوې. بس پی ته ولشل او هغه مو وسکل او ما مو وسکل، سم ماړه شو. فبتنا بخیر لیله، غوره شپه دغه تېره شوې وه زموږ. دا ګوره صرف دوی له رسول سم وړی نه دی، هغه ځای ته رالو په کوم ځای کې دوی پړاو اچولی و. وی سحر کې د خاوند ما ته وی چې تعلمي والله یا حلیمه، حلیمې چې یو خبره سوچ دی ورته شتي پته ده شتي. هغې وی نه وي څه خبره، و ډېر برکتي ماشوم دې راغستی. یعنې چې پوه شو چې دا ماشوم چې راغی د مور په ټکې پی رالو او اوښه چې دنه د هغې غولانځې هم ډکې شوې، هغې هم پی دوی له ورکړو. وی ما ورته چې بس زما هم د الله نه دغه امید دی، الله دې پکې برکت واچي. نو بس بیا موږ راووتو له هغه ځای نه او زه په هغه خرې باندې سواره شوم د سورلۍ دپاره، او دغه ماشوم مې د ځان سره راغسته غېږ کې. نو وی دومره تیز روانه وه دا خره چې د دې نورو سره چې کوم خره و هغه دې ته نشو رارسېدی. نو وی دې زنانو به ما ته اواز وکړو، وی د ابوزؤیب لور خواره شي، لږ صبر کوه موږ ته، موږ دې ستړي کړو. او هغه ځینې چې راتلو څه حال و، دې ځینې چې تلو دا حال و. نو هغو ما ته چې د ابوزؤیب لور خواره شي، ګزاره کوه موږ سره. دا هغه خره نه دی چې بلا ځای راغلی وي. ما ورته چې حقه ده که نه، انها لهداقه ده. وی هغه وایي چې ښه په الله مې قسم دا عجیبه ده، هغه ځینې دې سره روانه او دې ځینې دې سره روانه. بیا موږ خپلو کورونو ته ورسېدو، بنو سعد کې چې کوم د دوی کورونه و هلته لاړو. او زموږ دا ځمکه د الله په دې ځمکو کې وچه ځمکه وه، سوکړه وه، هېڅ هم نه وه. او زما سره چې کوم ویزې ګړې وې هغوی به ما بهر ته ولېږلې سر دپاره، خپلو شپنکیانو له مې ورکړې چې دا بوځئ. نو بهر څه دغه شان به راتلې. خو چې کله دا ماشوم ما بوت، نو دا ویزې ګړې به ما ولېږلې، واپس چې به رالې نو غولانځې به د پیو نه ډکې وې. نو ما به دې پی ولشل او وی د باقي انسانانو ته یوه قطره پی نه میلاوېدو. نو بیا زموږ د قوم خلکو به دا خبره کوله، وی د زنانو به د شپنکیانو ته وی هغه ځای ته دا بیزي ګړې بوځي کوم ځای ته چې د ابوزؤیب د لور هغه شپنکی بوځي. اوس هغه دې نه څه خبر دی چې کمال به دغه ماشوم کې د کوم ځای به کور کې شپنکي ته وګوره او کار ته وګوره، او چې څه شتي نه څه به وشي. خو دا برکت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. وایي چې ورو ورو دا نعمتونه ښه ډېرېدو تر دې چې 2 کاله د رسول صلی الله علیه وسلم هلته تېر شو. خو رسول صلی الله علیه وسلم د عامو ماشومانو په شان نه لویېدو، رسول صلی الله علیه وسلم زر لویېدو. وایي هډوکي هم ډېر زورور وو، د باډۍ نه هم ډېر غټ شو، داسې نه ښکاري چې دا 2 کالو وي.
2 کالو چې رسول صلی الله علیه وسلم ورسېدو خط تکړه ماشوم نو 2 کالو خبره کړې امور ته ویلو 2 کال بعد وروړو امینه وی واپس چې کله موږ لاړو دغه ته مکې ته مور له مولا ورکو نو ما ډیر مینت او ظاهري هغې ته وکړه ځکه چې موږ پکې برکت لیدلی مور سره له موږ خبره وکړه چې که ته دی موږ سره پرېږدي تر دې چې ښه مضبوط شي ستاسو لپاره به پکې خیر اوس وګوره باډۍ ته وګوره څومره غټ شوی دی چې لږ وخت نور موږ سره تېر کړي ښه به تکړه شي ښه به غټ شي او هغې اوله کې نه منله او موږ او هغه او موږ او اخر کې هغې صحیح ده بوځي نو دغه شان رسول صلی پاتې شو په بنو سعد کې تر دې چې 4 کال یا 5 کال نو په هغه وخت کې واقعه راپېښه شوه چې هغه واقعه ده د شق الصدر د رسول صلی الله علیه وسلم سینه هغه د الله سبحانه وتعالی طرف نه وسیرلی شوه او د رسول صلی الله علیه وسلم هغه زړه یې وینځو د الله سبحانه وتعالی خصوصي نعمتونه هغه په دې پیغمبرانو باندې او غوره نعمت چې الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو له ورکړی دی هغه دغه نبوت دی الله سبحانه وتعالی غوره کړي دی خپل ځان دپاره الله یصطفي الله غوره کوي دا خلک به د خلکو کې غوره کړي اوچت انسانان دي ولكن الله یجتبی من رسله من یشاء د الله خوښه ده چې په دې انسانانو کې څوک د پیغمبرۍ لپاره غوره کړي نو چې دا کومې غوره کړي دي کې شک نشي چې د اوچت انسانان دي الله سبحانه وتعالی قرآن بل ځای کې ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم الله وی د دوی په پلارانو کې د دوی په بچو کې د دوی په رونو کې واجتبیناهم من غوره کړي وهدیناهم الی صراط مستقیم نیغه لارو ته مو ښوولو نو خصوصي رحم او کرم د الله سبحانه وتعالی هغه په پیغمبرانو باندې دی چې دومره اوچت مقام ور الله سبحانه وتعالی ورکړی او دا فائدہ مخې ته راله چې دا قرآن یادول په دې باندې عمل کول د رسول صلی الله حدیثونه او په هغې باندې عمل کول دې سړي سره وحی ده یعنی دی هم د پیغمبر میراث وسره دی ځکه رسول صلی الله علماء ته ویلي العلماء ورثة الانبیاء نو پیغمبر ته وحی راتله اوس د دې سره وحی ده نبوت چې کوم وحی رسول صلی الله علیه وسلم د سره نه خو صرف دغه دی چې دته تازه وحی نه راځي هماغه وحی سره د کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم د غټ مقام دی چې الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو بعد بیا علماء له ورکړي خبر ما ده کوله چې الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو له خاص نعمتونه ورکړي او څنګه ور نه ورکړي چې د دوه اوچت انسانان دي بیا په دې پیغمبرانو کې الله سبحانه وتعالی خاص نعمتونه بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په پیغمبرانو کې 15 پیغمبران اولو العزم په خو ارادو والا هغه به 15 دی اوچت مقام والا په پیغمبرانو کې لږ بعض علما به لږ اختلاف کوي څوک لږ ډېر ذکر کوي خو مشهور دغه د جمهور علما دغه وایي چې د 15 دي رسول صلی الله علیه وسلم نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی او عیسی علیهم السلام او په دې 15 ونو کې بیا غوره هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی او بیا په دې کې اختلاف دی چې رسول صلی الله علیه وسلم کم یو غوره دی بعض وایي چې ابراهیم علیه السلام بعض وایي چې موسی علیه السلام والعلم عند الله نه په دغه 15 ونو کې بیا غوره چې دغه رسول صلی الله علیه وسلم دی خاص نعمت د الله په خپل پیغمبر باندې الله په قران کې خپل پیغمبر ته ولولا فضل الله عليك ورحمته اے پیغمبر که چرته پتا باندې د الله فضل او رحمت نه وای کنه لهم طائفه منهم ان يضلوك نو بدوی کې یو ډله دي سشتي چې د غوی د اراده ده او د غواړي چې تا درینی غلاري نه واړي وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء اے پیغمبر دوی نه بیلاری کوي مگر خپل ځانونه او ته هیڅ نقصان نشي در رسوله
بالله سبحانه وتعالى مخي سوي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. پیغمبر وی ما تعالی کتاب درکو او حکمت یعنی دا حدیثونه قرآن او حدیث او هغه سمیر ته خو چې تاسو نو معلوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم درجه کې ډیر موچته شو د الله مقام ته نه رسي ځکه چې دا مخلوق ته او خالق ته او د کوم علم چې رسول سره دا ته الله خو مته چې علم الغیب وسره نشته. ولاسي څنګه په دې ملکونو کې دا باز چې نه دا یا رسول الله والا او دا شنه پټکو والا او دا ځان ته چې براینام عاشقان رسول وي ټیکه دوی اغستې ده سما عاشقان رسول یو بګي پرون تقریر کو پرونه راوتی دې لپاره دي چې پیغمبر ګستاخی بنه کوي دا اوس غټ غوغا او شور چولې په دې راوتی دي چې د پیغمبر ګستاخی و نکی. خوزدی مولوی سے تقریر اورد دی په تقریر کې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوب کړای اسانه خبره دوی ته په مخ زیری شي خو چې لکه دوی ته دي صوفیانو ته پیغمبر راغی وی چې وای غوته دي شو پیغمبر راغی چې او دا نیکان خلک غریبانان ازره به ټک کوي چې کله به موږ ته خوب کړای او دا ناوله ونده کې شی عقیده به نه پیژنې موږ اوس باندې پیژنې او پیغمبر راغله وی چې وای غوته وای الله وی سبحان الله په جړا شي وي لکه سړی د عقل نه کار اخلي. نو دا اوس یو لګیږي پیغمبر راغله پرون راغله وای تازه یعنی د دوی د پروګرام په مناسبت سره راغله سی وی ماته وی چې د دې خادم حسین رضوی خواله ز د دې سیدل کې تجزما خواله راځي. اوس ما سوچ دا کو چې په دې ټینګ بدوی به پاسې د غواړي چې ظالمانو ګستاخان رسول خو تاسو یې چې تاسو یو امتی دی او دغه سړی دا شي سي چې بل نیک سړی ذکر کړه هم ګستاخی و او به موږ نیک سړی دی خو دا شي ټول ورځ دغه کنځلې کتبره پلیتی خبري قرآن او حدیث پښړنګوم نه لري سره خبر نه لري او ته چې پیغمبر وی چې د خواله زله کې د دې سیده لکه څه د ګستاخی نه نه په خپل ګستاخی کوي خبره نه په خپل ګستاخی کوي خبره نه ده خو قبل چې معمولی خبرو کړنه بیا شور شغره بچو او مونږه صرف په دې خبر باندې ګستاخان رسول کړیو چې مونږ چې رسول صلی الله علیه وسلم غیب نشتی دا ګل څو غټ ګستاخ او په خپل وای پیغمبر وی چې د خواله ورشه د دې سیده لکه څه دا ګستاخی نه او زمونږ د ګستاخی د سبحان الله خبر ما دا وکړه چې دا نعمتونه الله دې پیغمبر لور کړی دي مطلب چې پیغمبر د الله درجه ته نه رسي کوم ځکه رب او کوم ځکه بنده رسول سم ډیرو چې انسان دی کڅومره موچت خو مخلوق دی او خالق الله سبحانه وتعالى. الغرض ما د آیت دې لپاره وی چې الله د آیت په اخر کې وکانه فضل الله عليك عظیما د الله په تابع ډېر غټ فضل له پیغمبر وي. په دغه کې یو فضل د سینې د کولاوی دی تر دې چې قران کې یو سورته تغید د سورته الشرح ویل کیږي الم نشرح لك صدرك اي موږ نه کولو کړی سینستا او به په دې کې د علماو اختلاف دی چې دې څه مراد دی موږ نه کولو کړی سینستا. نو بعض علما دا ویل ک عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا تفسیر دی وشرح الله صدره للاسلام دينا وشريعه یعنی آیا موږ نه کولو کړی ستا سینه اسلام ته او دین ته اسلام پکې ورننه وته دین پکې ورننه وته دم د سینې کولاوی دي او د سینې کولاوی د په دوه قسمه حسي او معنوي. حسي دی چې ته مخامخ ویني چې سینه کولاوی احساس ساته کی معنوي دی چې سینه کولاوی شي خو دې احساس ساته نه کی نخکاری او دا غټ نعمت دی.
الله سبحانه وتعالى په قرآن کې دا خبره کړې ده فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام الله چې چاله هدایت ورکړي نو سینې کولو کې اسلام ته د تاسو چې دلته ناسي دی بیان ته او دا اوري او دومره ځان ستړی کوي د نوري سم نشته خو سینې کولو شی دی خبرو ته سینې کولو شی دی انسان قرآن حدیث یو نه شړې د قرآن حدیث نصیحت کې په قبول کې پټک یو نه چې بیان کې هغه تعویل به ویلي شروع هغه څنګه او دې څنګه او پلانې څنګه او دا څنګه پوه چې سینې بند ده الله سبحانه وتعالى زموږ سینې کولو کې قرآن او حدیث ته دویم معنا او دویم تفسیر دا دی چې دا په روح المعانی کې دی وې دې سم ویل کېږي چې دې مطلب دا دی چې اے پیغمبره آیا موږ ستاسو غمونه نه دي ختم کړي موږ ستاسو سوچونه او فکرونه نه دي ختم کړي د دنیا سپکاوي موږ ته بیان کړي د دنیا موږ ستاسو په مخ کې سپک ښکارا کړي ته موږ ناشنا خبرې خوري دي چې هغه بغیر د الله سبحانه وتعالى نه بل چاته نه دي معلومه هغه موږ ته خوري نو دنیا غ سختي او مصیبتونه به تا باندې کم شو دا یو مطلب دی او دریم تفسیر دی علم نشرح لك صدرك آیا نه کولو کړي موږ ستاسو سینه یعنی دغه سینه کولا وهل چې رسول تی راوته او بیا غوي انزلای شو دو پیری د رسول الله سره دا واقعه راغلی ده په بعضو روایتونو کې نور زینم ذکر شوی چې بدري زینو کړهلو خو هغه ټول روایت ضعیف دي صحیح سند سره چې کوم خبره ثابت راغله ده چې رسول الله باندې دا واقعه دو پیری راغلی ده یو په خپل د حلیمه بیانې او دا حدیث په صحیح مسلم کې ده انس بن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتاه جبريل رسول الله پس جبريل راغی وهو يلعب مع الغلمان وغد ما شمنه سر لوبي کولې دغه بنو سعد کې نو بدی جبريل راولو سیم له فشق عن قلبه الى كم ذکی چې زړی دغه ځای ولا وشلو او بیت زړه راوېستو او بیت دې زړه سره خوا کې یو ټوکړه وړغونته کې هغه تر واغست جدا کړه وی چې دا هغه زید چې شیطان په وسرسي هغه ته گزار کړه او بیا د رسول سم د زړه وینځو په یو لوخي کې چې هغه سرو زرو بما زمزم د زمزم په وبو باندې بیا ول غزله واپس کو رسول سم را پاسید ما شومانه منډې کړې دغه په مور پسې کوم چې رضای مورو داړو منډې والا غو دي چې لو ان محمد قد قتل شکر غلی د محمد صلی الله علیه وسلم مړ کو نو مور چې دینه خبر شو حلیمه ناغه ډیره ګډوډه شو او رسول سم باندې ویری د مور له وړو د واقعیت به بیانومه خو دینه مخکې غدویم کم دا واقع چې دویم پر به خشوي هغه ته بیانوم یو پر خدا شو په مشوموالي کې د رسول عمر څومره دی اوس 15 سالور دویم چې کومه دا واقع راغلی ده ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت ته او په صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې فورج سقف بیتی وانا بمکه زب مکه کې ومه او زما د کور د چت کولاو کو فنزل جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام راغی ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم زما د سینې کولاو کړ د نزل راوستو زړې وینځو د زمزم په وبو باندې ثم جاء بطست من ذهب بيولو خيرو د سروزرو ممتلئ حکمتا و ایمانا چغلو خیډکو د ایمان او د حکمتنا ناغه زما په دې سینې کې دي سره واړو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سینې ډک کړه د حکمت نه او د ایمان نه ثم اطبقه بيبن کړه نه د دوه مواقع شو د رسول الله سره او صحیح خبر ده چې دا واقع دوه پیر راغلي ده درې پیری یا درونه زیات هغه په صحیح سند سره نه ثابت د دې حلیمه چې کوم برکت موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو علما وایي چې لکه امام ابن کثیر رحمه الله دا خبره کړې ده وی دا خو پرې د چې دا برکت په حلیمه باندې راغی دغه په کور بلکې په دې ټول خاندان حوازن غټ قبیله به حوازن ده وی په دې ټول خاندان دا برکت راغلی د رسول سم دلاس او غسنګه چې امام بیهقی رحمه الله دا روایت راوړ عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما وی كنا مع النبي صلی الله علیه وسلم بحنین د حنین د جنگ چو
د فتح مکې نه بعد تقریبا میاش بعد د جنگ شو او ان شاء الله هغه په دې سیرت کې راشي چې الله سبحانه وتعالی ژوند راکو او تفصیلا بیان کوي چې څنګه شی ولې شي فلما اصاب من هوازن ما اصاب من اموالهم وسباياهم ورسول الله دغونه بانتها مالونه غستو دغه وجمه په نور درسونه کې بیان کړي بانتها مالونه دغونه غستو او قیدیان ماشومانان او زنانه او دنیا قیدیان تراوست نو ادرکه وفد هوازن بالجعرانه جعرانه لقيس الرسول صلى الله عليه وسلم او د هوازن قبيله یو وفد سکسان د رسول صلی الله علیه وسلم وقد اسلموا او اسلام قبول کړه وی چې یا رسول الله لنا اصل وعشيره یا رسول الله زموږ خاندانونه دي زموږ قومونه دي وقد اصابنا من البلاء ما لم يخفى عليك فمن علينا من الله عليك او دغه تېنه موږ سره شو نو موږ سره خوک الله یې تاسو سره خوک نو دغه یو خطیب وقام خطیبهم زهير ابن سورت دا ډېر فصیح انسان په دې هوازن قبیله کې اپاسې د خطبه شروع کړو یا رسول الله انما في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك په دې قیدانو کې ګورسته تروريانې مشتي وحواضنك او هغه زنانه چې ته بغیل کې وي التي كن يكفلنك تداوی په کفالت کې په دې دش کړي او نور دې خبرې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول پرې خو د دې عدد تقریبا 6 زره د 6 زره رسول الله پرې خو او دومره غنیمتونه ورور کړو بشمار غنیمتونه د برکت هغه صرف حلیمه باندې نو په دې قوم باندې د برکت وشو امام ابن کثیر رحم الله ناشنا خبره کوي وی دا خو هغه برکت چې په دنیا کې ملاو شو فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الاخره نشي هغه سړي به برکت کم سړي چې رسول الله تابعداري کوي الله بوله په آخرت کې ګوره ثواب کوي دې طرف ته اشاره وکړو دا زموږ لپاره اهم درس د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کول دا اصل برکتی انسانان دي او دا سیرت چې موږ څومره بیانو څومره کوشش کوو څومره مهنت کوو الله به دې خبره باندې گوا کو چې د صرف دې لپاره بیانو چې موږ خپل پیغمبر پیژنو دغه په لار روان شو او بیا هم دا باز مونږ یینو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه او دغه لار او دا ته یو ګران دغه ښکاری سید منو چې دا حق ده بیا هم پکې څه ته وایي چې د رسول الله سیرت تی وورېدو او تفصیل دی دا خبر ورو رسول الله څنګه انسان او څنګه نو اوس دغه تابعداري وکړ ده او اصل محبت هم دغه دی چې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي په دې باندې کار نه کیږي چې سره صرف دغه وایي چې د رسول الله په نوراني طریقو کې کامیابی ده د غیر او کې نقصان دی او چې دغه طریقو ته بیان کې به نه مانی الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي موږ د رسول الله تابعداري وکړو حلیمه چې زویر دم پر رسول الله باندې چې پر دې ماشوم دې سباله به مور وی چې تعالی مې درکړو او تار نه وبوله مو خو وخت پوره شو دوه کار خو تامینتونه کول چې ماشوم راک ساتل نشي نو دا خو سید نن واپس راغی سباله بچا پرشته وځړي بوې ته مور له ورکو نو ویلې هغه مور خواته چې هغه مهربانه مور او مور خو مور یو د اوچت نعمت ته چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکی او په دنیا کې جنت د الله سبحانه وتعالی بندګی ده او د الله سره تعلق ده په دنیا کې جنت ته چې دې ته څوک نه وته نو د آخرت هغه جنت ته نشي نه وته او په دې باندې یو بیان مشتګی رښتا شوړې درې دیم جنت په دنیا کې هغه د مور او پلار دي د جنت دروازې دي ذکر د حسن بصری رحم الله مور یا پلار چې کله مړ شو او واپس روانو جړلې مرګرو ته جاړي ولي وي د جنت یو دروازه نن بند شو نو چا سره د دوه دروازې ته اوس کولاو دي د خوش قسمت انسانانو مشتي او دې سمشتي چې یو دروازه بند یو کولاو او دې سمشتي چې دغه دوه دروازې بندي شي دغه طرف باندې کوم دوه دروازې ته بندي او پر رسول پر صحابي راغی jihad لوي زما
رسول صلی الله علیه وسلم مور رشتي وي او رشتي رسول الله الزم رجلها فثم الجنه د خپل په زمره لازم کې دغه ځکه لاندې جنت دی. نو ځری مور د خپل لاندې جنت مطلب دی چې الله سبحانه وتعالی اوچت مقام دی مور لور کړي او د مور مقام د دغه شک نشي شریعت نه کوم ثابت هغه د پلار د مقام نه معمولی اوچت دی. اگر که پلار یو اوچت نعمت ته اوچت انسان دی او غټه کوتاهی د علما او د واعظین او د مقررین هغه د همیشه د مور د خبره ډیره کې د پلار د نه کوي. خو پلار هغه غل انسان دی، هغه غل انسان چې د په دې زړه کې زر غمونه زر مسلې د دې بچو لپاره د دې لپاره غجون خوري کې هغه راخاره کین. د دې سړي د صفات دي د مين دي راخاره کین او زنانه مين راخاره کوي. دا پلار که بچو ډیرو مینی خو دې سي د نرمي خبره او د دې ډیرې نشي کولای. نور مین دې سي چې سخت پرایشي نو کته یو برېسي او مور په مخه د بچی را نږدې کوي او خولې یو خلکو دې ځکه چې مور بس د بچی سره محبت کوي او پلار یو هیڅ کار نشته. نو مور خبره ما د مور کوله د رسول سره مور یادوله یا خپل مور او خپل میان دغه مونږ ته یاد شي. نو د دوی قدر کوي که چا سره یو که چا سره نه نو دعاګانې ولډيري غواړي او دا غټ حق ته پتا باندې راغی چې ته د مرګ نه بعد دغه لپاره دعا وغواړې بل نیکیانې کوه عبادتونه کوه دین زده کوه دین خایا هر قسم عبادت کوه ستاسو د مور په کې می سره یو چته هستی ده. یعنی زه خپل ځاني زه خدای وایم په اسانه الفاظو کې ملګرو ته چې ما سره دې تعبیر نشته چې څوک ماته وي ته د مور مبارک و مور ستوي ما سره دې الفاظ نشي چې زه د مور تعریف وکم او حق ادا کوم دا تعریف نشم ادا کولای. خو صرف دومره چې مور یو اوچت انسان ده الله سبحانه وتعالی ولا اوچت مقام ورکړي او غم د ډیرو خبرو د لاسه چې د غیر بیانولو نه دي. الله سبحانه وتعالی زمونږ میاندو باندې خصوصي رحم وکي او کمی چې مړي دي الله سبحانه وتعالی جنتونه ورکي او کمی چې ژوند دي الله دې برکتي ژوند ورکي او خصوصا الله سبحانه وتعالی زما مور وبخي الله دې رحم وکي او الله دې سره زما ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې خبد لور کی او الله دې په جنت الفردوس کې ځای ورکي او الله سبحانه وتعالی دغه حشر دغه انسان سره وکي د کوم انسان چې موږ سیرت بیانو. ما خبره دا کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم را واپس شو مور ته ځکه چې حلیمه په ویریده. نو د مور سره وو تر دې چې شپږ کاله عمر شو، شپږ کاله عمر ته ورسید. نو د امینه ته د مور ته خپل خاون رایت شو او دا خبره فائدې لپاره ستې چې خزه ګوره د سړی نه ډیره وفاداري تاسو ډیره خزې خصوصا په معاشره کې چې خاون ته مړ هغه د ناشتي بیا بل واده سوچوم نه کوي کول خو پرې سوچیم نه کوي او سړی چې سړی د دوی چې خزه مړ شي بیا په اکثر په تعزیت کې هم دي چې تاسو کې څه رشتہ وته نه معلومه د سړو وفا د خزو د وفا په نسبت لګه کمای بل الله سبحانه وتعالی اجازه ورکړي دی جو د ډیرو ودونو یو زړور لګي د خبرې سي عامه کوي. اگر کدا په ما باندې یو دغه پرې وته دی چې دې د ودونو باس کې لکه قران حدیث کې دا باس خو ما صرف دومره وکړه چې د مولیانو د مسله چیړلې نو ما و چیړله. نو زما دغه زنانو ته د خويندو ته د نصيحت ته چې ګوره من زمون کار دې مسله بیانول استاد خاوند دې مواده کوي نه کوي درې مواده کوي نه کوي زما څه کار دی خو مسله مخې ته رااله مګي بیان کوي الله دا وی الله پیغمبر دا وی یسوکم خال راشي مشوره علی زه معلومات ته کو څنګه حالت څنګه برابر ورزه کولای شي و دې څنګه شي کولای چې الله سبحانه وتعالی شریعت هغه بدل کو د زنانو لپاره. زه مدینه ته تلوم د یو ملګری سره ومه
څه پروګرام یې کړه. نو ما پسې راغی ما ته وویې ښځه مې خبر نه و چې را کم څوک راځي کم عالم راځي. بیا چې د مازدیګر کې وي د سامان یې تیاروي ما ورته وایي چې تادي کوه او زه ورته یاد کړم چې ماسخوتن به راځي پروګرام ښه وکړه او دا ګوره هغه سړی چې ته بیانونه ډېر اورې وایي چې دا زما نوم د ابو حسن دی او دا دی وایي بس وایي چې ما ورته وایي چې د خپلو لاسونو مې ساه دم ووتو دی به اوس بیا د واده بحث کوي او تا به ګډوډ کړي او تا به خراب کړي او داسې به کړي او داسې به کړي. نو دا د هسې د فالتو خبره یې ځانو زړه ته اچولې. قرآن حدیث کې چې کومه مسله وروره بیانوي که څوک خفه کېږي څوک خوشحالي او چې نه یې کوي که نه هغه ته یو لاک دلایل وښیم والله کوي یې کوي چې کوي نه په نیم دلیل هم کوي. هسې فالتو خبره زه به په چا باندې څه زور راولم چې ته واده وکړه او زه به په چا باندې څه پابندي ولګوم چې ته واده مه کوه. دا خو د الله شریعت دی. الله سبحانه وتعالی خبره بیان کړې ده به طاقت وي صحیح ده طاقت نه مکوئ. دا خبره مې په دې پوره کړه چې د زنانه د خاوندانو نه زیاتې وفاداري نو دې ته خپل خاوند رایت شو د آمینې ته چې دا قبر له به ورشه مدینې ته نو د ځان سره د زوی کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یتیم زوی ځان سره روان کو او خپل یو نوکر او سره خادمه ام ایمن او هغه ځان سره روان کړه او د اسخر سره روان شو. هغه سرپرست عبدالمطلب او دو مدینې ته راغلو. په مدینه کې یو میاشت تیر کړه او بیا د هغه ځینه واپس چې کله را روانو نو په لاره کې بیماري راغله او یو علاقې ته راورسېده ابوا مکې او د مدینې په منځ کې په هغه ځای کې د مور وفات شو او دا قبر مخکې ښکاره و. خو بیا د سعودي عرب حکومت الله سبحانه وتعالی دې له مزید توفیق ورکړي هغوی دغه قبر اوار کو د ځمکې سره هغه علاقه یې هېره شوه. یعنې زموږ د ازمري به له داسې روان و داسې مولانا صاحب وایي مولانا طارق جمیل صاحب وایي زه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مور قبر له ورلم نو کوم سکون چې ما ته میلاو شو نو هغه په کعبه کې دننه هم نشتي. د دغه تقریر تاسو اورېدلی مې ځان نه خبرې ګورې نه کوم او دا هغه ویلي وایي کوم سکون چې د قبر په خوا کې ما ته میلاو شو دغه سکون په کعبه کې دننه هم وایي نشتي. نو چې د مولوي صاحب دا حل دی نو عوامو خو کېدای شي چې د غرونه او د علاقې او د هر شی خوړلی دی. هغه الله سبحانه وتعالی دې حکومت له مزید توفیق ورکړي او الله دې د دوی د امن او امان او د زور د الله قایم او دایم لري او څوک چې د توحید ملک دپاره او د حرمینو دپاره بد اراده لري الله سبحانه وتعالی په دنیا او آخرت کې ذلیل او رسوا کړي. ابو علاقه کې هغه خښه کړی شو سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو د نیکه سره او مور یې په هغه ځای کې پرېښوده. بیا به ورته د مور رایاده شوه وروسته چې پیغمبري ورته میلاو شو نو وی د الله نه مې اجازه وغوښتو چې یالله مور له بخانه وغواړم وی الله وی چې نه وی بیا مې اجازه وغوښتو چې یالله استاذنته فی ان ازور قبرها یالله دې قبر له ورشه الله وی چې ورشه. رسول صلی الله علیه وسلم لاړ قبر له په جړا شو ملګري ورسره په جړا شو مور ورته رایاده شو. نو شپږو کالو په عمر کې د رسول صلی الله علیه وسلم والده هغه وفات شوې ده. نو پاتې شو هغه مهربانه نیکه ته الله سبحانه وتعالی څنګه تربیت کړي. عبدالمطلب ځان سره راوستو مکې ته. عبدالمطلب زړه یو خو په دې نوسي باندې هغه سیمه نو بل چې پلار یې نه و دې دلته به ډېر محبت کوو یتیم دی نو چې مور یې مړه شو د هغه محبت ښه ډېر شو او هغه زاړه زخمونه د هغه راتازه شو. نو یوازې به یې نه پرېښودو چې چېرته به تو ځان سره به رسول سلم بو هر ځای ته چې به تو ځان سره به یې روان کړه تر دې چې به د خپلو بچو باندې به رسول سلم له ترجیح ورکوله. او ځکه سیرت کې راځي چې د عبدالمطلب دپاره به یو خاص قالین خورېدو د کعبې په سوري کې اول ته به عبدالمطلب کېناستو جرګو دپاره فیصلو دپاره. نو د زامن چې کوم دی عبدالمطلب د رسول صلی د ترونه دوی به د دې قالین او د دې درې په خوشا کې کېناستو چې پلار یې راشي او په چا کې دومره طاقت نه و چې به دې باندې کېني مخکې دې چې پلار یې راشي عبدالمطلب رسول صلی الله علیه وسلم
ماشوم په وخت ډایرک ولر به قالین بکیناس دې ته باندې کې چې عبدالمطلب راغلی کنه راغلی خلک سوي سنو د زید هغه یوازې زیو رسول صلی الله علیه وسلم بکیناس دې ترونو بونی اخوا کو اخوا شو تلته مکینه نکله چې عبدالمطلب ولي چې دوی اخوا کین او ته دعو ابن هذا زما زوی پرې دی فوالله ان له لشأن بل من قسم دا سره مستقبل کې الله دې اوچت مقام ورکړي بیا به ځان سره کین او په دغه قالین او دا په دې ملا به ولا سراخ کودو په دې سر به ولا سراخ کودو ډیر خیال ولا ساتو خو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد چې الله کې لا يسأل عما يفعل وبد الله نه سوک ته پوس غونی شي کوي چې ولې شي وکړو نو پلاری ته واغستو ویم نه لیدو مور دې شپږ کالو په عمر کې واغست اتک کاله او 2 میاشتې او لس ورځې چې د رسول الله عمر شو اتک کاله 2 میاشتې لس ورځې نو دا نیکه مړ شو عبدالمطلب په مکه کې او په دغه بیماری کې به کومه بیماری کې چې عبدالمطلب مړو نو د خپل زوی ته ابو طالب ته نصیحت وکوي د دې وروره به خیال ساتي ګوره تاته پرې دمه هم په خپل زمانو کې د ابو طالب دي شوري په دبانې زړه راغی بس سوي دی به ځان سره ساتي او تاته مې پرې او دغه شان ابو عبدالمطلب هم د دنیا نه لاړ دا غینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس راغی د تر طرف سبحان الله دې ژوند ته ګوره ناشنا ژوند دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو لړ بنو سعد ته 2 کال د تیر کړو بیا راغی به ویوړو سلور یا 15 کال په عمر کې بیا د مور خواله راغی کال د مور غریبي سره تیر کو هغه نو هغه تیم لاړه بیا نکله راغی تقریبا 2 کال هغه سره تیر کو سره پاسه 2 کال هغه تیم لاړه نو بیا پاتې شو ابو طالب ته او دلته یو واقعه بیان کو د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا واقعه په سیرت کې راځي ابن عساکر دا راوړي د جلهمه وی چې زما کې تر غله ومه او په مکه کې په دغه وخت کې قحط سالی و ارسوج نو قریش له ابو طالب پسې و ابو طالب علاقه بالکل وچه برته ده او ما شومانان هم دغه حل له او یې سن نشتی نو زه چې الله نه باران ووړو استسقاء وکړو ناغوي د جلهموي فخرج ابو طالب ومعه غلام ابو طالب روته وزر ماشومو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې سیو لکه نور چې پلقي او کله چې دا خړی ورګزي د نور نه اخو شي د نور راخکاری شي څومره خون کوي دغه شان یو ماشوم دومره خستو د ابو طالب سره روانو نه ابو طالب دا ماشوم راوستو د کعبه سره جو خودرو تر دې چې د ماشوم د ملا د کعبه سره جوخته شو او د ماشوم د ابو طالب د ګوته نیولې و یعنی ماشوم چې کله د پلار سره مشر سره ګرځي ګوته یې نیولې او په اسمان کې ضرب برابر وریز نه خو چې څنګه د ماشوم د کعبه سره ودرو نو دا اسمان ډک شو د وریزونو دي زینو دا زینو د باران راوردو په شیبو باران تر دې چې دا وادي او کند او د هر څه وبېدل راشي ابو طالب بیا په شیرونو کې دا خبره کړې ده و ابيض يستسقى الغمام بوجهه او هغه سپین مخه چې هغه په مخ باندې موږ باران غوښته و ثمال اليتامى عصمه للارامل د یتیمانانو د غریبانانو زیو عصمه للارامل د کندو خزو محافظ انده د رسول الله صفات بیان کړي رسول الله الله سبحانه وتعالى صفات چلو ان شاء الله د دې خط تفصیل هغه پر روان درسونو کې راځي بیا رسول الله چې کله د خپل تر سره یو بل ناشنا واقعه له د بحیرا الراهب او د بحیرا الراهب واقعه مختصر دي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 12 کال شو یا 12 کال او 2 میاشتې ول سورځي یعنی بالکل د نیکه د مرګ نشو کال بعد سلور کال بعد
ابو طالب دې ځان سره روان کو. ابو طالب شام ته تو تجارت ته پاره. ابو طالب تاجر انسانو، نو دیم ځان سره روان کو چې ځان سره بوزو تجارت ته پاره، موږ سره چکر ولګي. نو د شام یو علاقې ته ورسېدو چې په هغه ورځو کې باغې باندې قبضه باچایي د رومان باچایي و باغې باندې رومیانو. په دغه علاقه کې یو راهب اوسېدو، یعنی یو پیر اوسېدو او نصرانی و. دغه نوم بحیره، په بحیره باندې مشهور شوی، خپل نوم جرجیس و. نو کله چې دا خلک هلته ورسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم درې هغه له مخې له راووتو. ابو طالب ورسېد رسول الله سره د وړي کې او له مخې له راووتو. او دې اول پیرو شو چې بحیره د چا مخې له راوځي، هغه د خپل ګرجین نه راووتو، خو به دغه پیر له راووتو بهر ته. او دې ټول له پروګرام وکړو د روټۍ. نو کله چې دا ټول کېناستو دې ملګرو دې تپوس وکړو، وی بحیره ان لک لشأنا اليوم. دې کسانو ته چې بحیره نن دې ناشنا کار وکړو، تا خو مخکې چې دا کار نه وکړه. هغه نه چې زما خوښه چې تاسو راشئ او کښېنئ ما سره ستاسو مېلمستیا وکړم، ستاسو لپاره خوراک تیار کړم. خو ټول به راځئ، که لوی دی او که ماشوم دی. اشاره دی چې ماشوم دی، دی به ځان سره راولئ. نو دا ټول لاړو، هلته کېناستو او رسول هم رانغی. تپوس وکړو چې څه شو؟ قریش والا وایي څه شو تاسو کې څوک پاتې شوی؟ خو هغوی نه یو ماشوم دی هغه نه دی راغلی. وی نه راولئ، ما ورته ویلي چې ماشوم به هم راولئ، لوی به هم راولئ، ټول به راځئ. نو یو کس پکې پاسېدو په د قریش والا کې داسې ووي په عزا بوت مې د قسمي چې څو پورې دغه ماشوم نه راغلی موږ هم نه خورو. نو ابو طالب پسې بهر ته ورغی، رسول صلی الله علیه وسلم راونیو جوخ په خپله غېږه کې او دې دغه ورته کتو دی بحیره. بیا ورته هغه وایي چې هل هذا الغلام منک؟ وی دا ستا زوی دی که؟ هغه یو زما زوی دی. هغه ورته زوی ستا نه دی. بحیره ورته وی څنګه زما زوی نه دی؟ وی ما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا. د دې ماشوم پلار نشي ژوندی کېدی په دې وخت کې، د پلار ژوندی نه دی. نو هغه ورته صحیح دا خبره شوې، فانه ابن اخي، دا زما د ورور زوی ورواره مې. وی پلار یې چې شوی مړلی. وی کله مړلی؟ وی د مور په خېټو چې هغه مړ شوی. ورته صدقت، رښتیا دي. وی بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ونیو، وی هذا سید العالمین، دی به د عالم سردار دی، دی به د عالم دپاره یو رحمت الله ګرځوي. ابو طالب ورته ته څه وایې؟ تا ته څنګه پته ولګېده؟ هغه ورته تاسو چې را روان وئ نو په دې لاره که هر کاڼي په ګټه ونه باندې تاسو تېر شوي هغه سجده لګولې ده، او دا کار د پیغمبر سره کېږي، بل چا سره نه کېږي. دغه شان په ته باندې له پاسه دا وریځې را روانې وي، دته سوره جوړ کړی، دا د پیغمبر دپاره کېږي. او بله غټه نښه د ده د ولو په دې منځ کې یو نښه ده چې دا د پیغمبرۍ ختم دی، مهر دی، مثل تفاحه لکه د مڼې په شان. وإنا نجده في كتبنا، هم دا خبرې موږ په خپل کتابونو کې لوسته دي. یعنې هغه سره علم الغیب نه، خو کتاب کې چې څو هغه وکتو، بیا رسول هم ته وکتو، نو خبرې ورته رایادې شوې. بیا دا تپوس یې وکړو پلار یې هغوی مړلی، هغه په کتاب کې دي چې پلار یې مړلی. سبحان الله. وګوره، یعنې د یهودو نصاراو د عزت ته چې په رسول صلی الله باندې ایمان نه لري، د رسول صلی الله دا قسمه تذکره شوې ده د هغوی په کتابونو کې، دومره تفصیل بیان شوی. نو بیا دې دغه ته وروي د تره ته، وی ته داسې کار وکړه چې دی واپس بوځه، خپل ملک ته واپس بوځه، خپل علاقې ته بوځه. تاسو چې کوم ځای ته روان یې هلته یهود دي، او که یهودو ته پته ولګېده نو بل څه مصیبت به تعالی جوړ کړي. خو غوره دا چې ته د خپل وراره د واپس ولېږي خپل علاقې ته. او دې سره چې دی نو هغه بیا ابو طالب خو لاړ شام ته، خو رسول صلی الله علیه وسلم د څه کسانو سره واپس مکې ته راولېږو، ځکه چې بحیره ورته ویل هلته یهودیان دي او یهودیان به تاسو ته نقصان در ورسوي. دا واقع د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې کله راغله، د رسول صلی الله علیه وسلم عمر څو کاله و؟ یا 12 کاله و.
او یا 12 کاله او 2 میاشتې له سورځي په وخت دا واقع الله سبحانه تعالی راخاره کړه چې خلکو تاسو رو پته لګي چې دا سړی ګوره مستقبل کې غټ انسان دی او الله سبحانه تعالی بدله دا مشرتي ورکړي چې باغې باندې دا راهي پوښو د پیر په پوښو نور وخت نشتی زګي کوم خبره زه شروع کوم هغه بیړې روګدي دینه بعد حرب الفجار د فجار جنگ چې شو او رسول الله عمر په وخت کې 15 کال او رسول الله په جنگ کې شرکت کړو ان شاء الله پر روان درس کې دا به بیانو چې فجار جنگ ولې شو د سره پاره شو او څه نقصان پکې شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې د چا مرګره او څه کوللته او به دغه بعد حلف الفضول معاهده الفضول چې به رسول الله هم ناس او به دغه بعد د رسول الله مزدوری به کوله به د خدیجه سره واده رضی الله عنها دا ان شاء الله پر روان درسونو کې بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي په حق باندې عمل کولو زموږ ته ټول ته د ځړنه د نصیحت ته چې د کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت چې تاسو اورئ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت په خپل جون کې راولي او یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې سره د وې چې اهل سنت موضوع اهل حدیث موضوع سلفیه په دې باندې کار نه کیږي نمونه تشیخ او ده او چې عمل نه نوم فائدہ نه ورکي هیڅ شی فائدہ نه ورکي چې عمل نه رسول صلی الله علیه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه و چې څوک د عمل د لاسه شاته پاتې شي نسب مخکینی شي وای نو دغه شان چې څوک عمل نشاته پاتې شي نو هیڅ شی مخکینی شي وای کله ځان ته سلفي وای کله ځان ته مقلد وای کله ځان ته حنفي او شافعي او مالکي او که هر بل ځان ته وای چې عمل نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه او تقوا نه او د الله نه ير نه داسې پالتو شه د ګرځي کته دي یو برازي رسول صلی الله علیه وسلم سنت د خپل ژوند کې راولي کم ځکه چې د رسول خبر راوړي چې هغه ته لبیک وای کم ځکه چې د رسول حدیث راوړي چې هغه ته لبیک وای د رسول حدیث ته ثابت او ثابت د نن د وسنو به عمل کوم د خپل منهج جوړ کړي دا نه زه په سوچ کوم اول ته به ته پوښتنه کوم زموږ په مذهب کې شتي او کنيشتي زموږ موليان دې باره کې څه دا کې شی باندې کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته راورسېدو په صحیح سند سره دغه ټیم نه په عمل شروع کو ځکه کمر شوې الله بدنه ته پوښتنه کې چې دا د رسول ته په عمل ورینه کو ماذا اجبتم المرسلين پیغمبرانو ته څه جواب ورکړو د پیغمبر په خبرو باندې تاسو څومره عمل کړو د دې به زموږ ته پوښتنه کی نو خپل شکل او صورت د رسول صلی الله علیه وسلم په صورت باندې کوي کوم ملګری چې د ګيري وړي کوي او یې خره هغه ته موږ د نصیحت کو چې ګوره الله بندگانو په سیرت کې ناشي سیرت په درسونو کې ناشي خکاری دي سینه د شکل نه چې د امتی د چا سیرت چې تا اوري فکر خدای چې زموږ د ناس ته پاسته نه زموږ د شکل نه غیر مسلمه ډایرک معلومه چې د محمد عبد الله صلی الله علیه وسلم امتی ځکه چې هغه د مخ نه خور انسان دا په مخ باندې ګیره و دا غبرید هغه بس پکول درشن دغه اخلاق پزن کې راولي د بدو اخلاق نه ځان ساتي تکبر درو منافقت د دې قسم خبرو نه ځان ساتي پزن کې تقوا پیدا کوي د رسول الله په طریقه باندې مونږ او دس کوي د منځونو پابندي کوي هغه عقیده او منهج زده کوي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه عقیده منهج به خلکو ته مخې ته خور کوي خلکو ته بیان کوي چې خلک په عملو کې او د اجر به الله سبحانه وتعالى تاسو لپاره کوي نو موږ بعض کسان خبري ګوتې چې هغه په درسونو کې ناشي خو عمل بلا نه کوي کې دې شي دغه انتظار کوي د جبرئیل علیه السلام چې هغه د اسمان نه راشي او وی چې الله وی چې وشورو کوس په بسم الله وای کله انتظار کې ناشي او جدا خبره نور چې انتظار د شي دی د مرګ پته نه لګي انتظار د شي چې د رسول الله په طریقه باندې ژوند تیر او انتظار د شي چې د ځان نه محمدي ولې جوړي بس وای نه محمدي د محمد صلی الله علیه وسلم په لار هغه په لار باندې زموږ هر څه قربان د خپل منهج جوړ کړ ټوکړي ټوکړي بشو بالکل به ختم شو زره زره بشو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم منهج باندې پریدو د زموږ منهج دی او د خپل منهج وګرځوي په دې باندې مضبوط اوسئ دا انسان په دې سیرت کې څومره خوند دی د شان د په دې سیرت چې عمل کې د دین په کې زیات خوند دی
کوم خلک چې راموز کوي په دې چې زموږ د پلار نکاح خوله زموږ مذهب کې کته بره کوي او کم سړی چې موز کوي دا د رسول سم طریقه ده دوه نه تاسو کوی کم منځ کې خوند ډیر دی کم سړی چې عبادت کوي اسي د خپل مرزي مطابق او کم سړی چې عبادت کوي د رسول سلام په طریقه په خپل وخت کې د دوه کې زموږ اسمان فرق دی نو په سیرت اوریدو کې دومره خوند نه دی څومره چې په عمل کولو کې خوند دی او غټ خوند بیا داري چې ته حوض کوثر لور شي او رسول الله خپل الله سبحانه تعالی وبدر کی خدا مت عالم الهی چې د په طریقې ژوند تیر کړي کبه طریقې نه تیر کړي دا وبم نشتی او غټ خوند داري چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت وکي مالک صاحب مخکې تاسو ته مو وی چې دا زموږ په ملک کې چې رضان ته عاشقان رسول وي دوی وی په دنیا کې چې موږ د پیغمبر سره سره محبت کوو دومره څوک نه کوي او دای محبت ته د پیغمبر سره نه د دعوو کار نه د عمل کار دی ته کې څه دا وخایا دا پرې د چیز دي سی وایم او موږ د پیغمبر په لار روانو قران او حدیث دا به ټول نو چی دا صرف په خله باندې عملی میدان لچ راشي تطبیق لراشي قران او حدیث په مشرق پر خو دی په مغرب کې ولاړل خپل مولا خپل کتاب خپل مذهب خپل ملک خپل علاقه خپل رسم او رواج دا ته ګران دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او صرف په خله باندې دی پیغمبر مونږ ته ډېر ګران دی چې نو موري په جړای شي دا زمونږ نه په کار دا محبت نه په کار مناسب جړاګانی چي کوي محبت دا په کار استراغه په طریقه باندې عمل وکي یو نیم سره جاړي نه در رسول سم چې ووري خو عمل کوي دا سره زموږ په کار ایو نیم چې نو موري په جړای شي جاړي خلک یې سم مینده په پیغمبر باندې صبر وکه فتوا ملګولا حکم مصادره وا دغه په پته ولګي چې د کړه عملی میدان تر کوجي د رسول سم باندې مینده وکنه دی کدی چې په جړای شي بیا خو چې څومره په نوم مسلمانان دي د ټول په پیغمبر مین دي او حقيقي مینا هغه د رسول سم په طریقه باندې عمل کولی خپل عقیده خپل منهج خپل ناس ته پاسته خپل عبادتونه خپل رسمونه رواجونه غمونه خادیانی چې سدي د رسول سم په طریقه کوي ان شاء الله او چې هغه د طریقې نه خلاف هغه به پریدو دي چې وکاو کنه وکاو الله سبحانه تعالی په دې مجلس باندې خصوصي برکت راوړي او دلته چې څومره رونه دي الله سبحانه تعالی دغه حاجتونه پوره کړي او چې باندې قرضې دي الله دې ته قرضې ختمي کړي او که څوک بیماری الله دې له شفا ورکړي او که چاته هر قسمه مشکل الله سبحانه تعالی دې دغه مشکل آسان کړي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.